اختر آمادګیان هم نیولي دي، تیارانې هم نیولي دي او د اختر په ارامه فضا کې انشاءالله ترسره کیږي. د تر په پرتله خو کاروبار ډېر ښه شوی دی، ځکه چې یو خوا امن دی، خوښي دي، خلک هر څه لمنځلی شي، نیم په نیمایي ښه شوی دی. په سوداو کې ډېر ښه والی راغلی ده، یعنې تقریبا له نیمایي نه هم زیاتې ښې سوي دي. مخکې دومره کاروبار دومره تیز نه و، اوس الحمدلله سوداوې مې ډېرې ښې سوي دي، ډېر روغې دي. امنیتي ځواکونو د نیکمرغه کوچني اختر د هوسا او ډاډبښونکي فضا د رامنځته کولو په موخه د مرکز ګردیز ښار او مربوطه نښیو بشپړ امنیتي تدابیر نیولي، تر څو د هیوادوالو او پکتیا میشتو ولسونو اختریزې شیبې له کوم ډول ګواښ سره مخ نشي. موږ د پکتیا میشتو ولسونو هټیوالو والدینو نه غوښتنه دا ده چې د اختر په شپه او ورځو کې خپلو ماشومانو ته چاودیتونکي توکي په واک کې ور نه کړي چې لوبې پرې وکړي، ځکه چې له امله هم دوی ځان ته زیان پرې اړولی شي او هم د ټولنې وګړي په تشویش کې اچولی شي.